Once again, I want to discuss one of the crucial topic for speaking English. یعنی یو ځل بیا نن موږ په دې ویډیو کې د انګلیش ویلو لپاره یو ډیر اهم او ډیر بنیادی ټاپک زده کوو. کومې ده چې زموږ ډیر زیات ضرورت وي خو د بدقسمتۍ نه موږ په هغې نه پوهیږو، موږ له هغه نه دی معلوم. او کله چې هم موږ انګلیش وایو او دغه ځای ته ورسو نو بیا موږ سټاپ شو، موږ په دې نه پوهیږو چې اوس د دلته ماډل ورب استعمال کم، که ټینسونه استعمال کم، که دلته څه څیز استعمال کم. کومې ده چې ویل کېږي ایډیومیټک ایکسپریشن یا ایریم. او هم د دې ویډیو د کتلو نه بعد تاسو په دې باندې پوه هم شئ او تاسو به 100% د دې قابل شئ چې تاسو د چا سره په انګلیش کې خبرې وکړئ. نو زه ایډیومیټک ایکسپریشن یا ایریم زده کوو. لیټس سٹارټ. نمبر فرست، اکثر موږ پښتو کې وایو په دې کې د ویرې څه خبره ده، په دې کې د خفګان څه خبره ده، په دې کې د خوشحالۍ څه خبره ده، په دې کې د خندا څه خبره ده، په دې کې د ژړا څه خبره ده، په دې کې د سوچ څه خبره ده. نو کله چې موږ په پښتو کې داسې قسم له سنټنسز استعمالو او په دې کې موږ وایو څه خبره ده، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي what's there یا what is there. د دواړو یو مطلب دی او معنی ده څه خبره ده. خو اوس دا جملې به موږ وایو څنګه، لا به یې لیکو څنګه. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی په دې کې د ویرې څه خبره ده. لکه اکثر له موږ یو کس ته خبره وکړو او هغه ډېر زیات ویرېږي، ډېر زیات ګبراو شي، خو بیا هغه ته موږ وایو چې یارېږه مه مړه، په دې کې د ویرې څه خبره ده. نو کله چې دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم په دې کې د ویرې څه خبره ده، نو ټول ناول به زه ولګوم what's there یا what is there. د دواړو یو مطلب دی او په دویم نمبر به ولګوم to fear او سنټنس داسې شو what's there to fear او مطلب یې دا شو چې په دې کې د ویرې څه خبره ده. بل اگزامپل، په دې کې د خندا څه خبره ده. اکثر لزه تا ته خبره کوم یا ته ما ته خبره کې او زموږ په خوا کې یو کس ولاړ هغه وخاندي، نو بیا هغه ته موږ وایو په دې کې د خندا څه خبره ده. کله چې زه دا جمله انګلیش ته ټرانسلیټ کوم په دې کې د خندا څه خبره ده، نو ټول ناول به ولګوم what's there او په دویم نمبر به ولګوم to laugh او سنټنس دا شو what's there to laugh. laugh ویل کېږي خندلو ته LOUGH laugh. صحیح پرونانسیشن یې دی laugh او سنټنس دا شو what's there to laugh او مطلب یې دی په دې کې د خندا څه خبره ده. او اخیری اگزامپل، اکثر له زموږ یو ملګری موږ له یو خبر راوړي نو په هغې باندې موږ ډېر زیات پریشانه شو، ډېر زیات مایوسه شو پې، خو هغه راته بیا دا هم ووایي چې پریشانه کېږم هم، په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده. هغوی خو هره ورځ د انډیا نه ویلي. نو کله چې دا سنټنس یعنی دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده، د ټول ناول به ولګوم what's there او په دویم نمبر به ولګوم to annoy. annoy ویل کېږي پریشانتیا ته، ناراضه کېدلو ته او سنټنس دا شو what's there to annoy او مطلب یې دا شو چې په دې کې د پریشانتیا څه خبره ده. نمبر سیکنډ، اکثر موږ په پښتو کې وایو که هغه خبر شو ستا خیر نشته، که ته فیل شوې ستا خیر نشته، که موږ میچ وبیله زموږ خیر نشته، که زه سکول ته لاړم زما خیر نشته. نو کله چې موږ د پښتو داسې قسم له سنټنسز استعمالو او په دې کې دا راشي ستا خیر نشته، د هغه خیر نشته، زما خیر نشته، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي you will be trouble او د you will be trouble مطلب دا دی ستا خیر نشته. خو که چېرته بیا موږ وایو چې د هغه خیر نشته یعنی د بل چا په باره کې خبره کوو چې که هغه سکول ته لاړل نو د هغه خیر نشته، نو بیا د دې لپاره you will be trouble نه استعمالیږي، د دې لپاره بیا استعمالیږي he will be trouble او د he will be trouble مطلب دا دی چې د هغه خیر نشته. خو که چېرته موږ ځان یادو چې زموږ خیر نشته یعنی که موږ میچ وبیله نو زموږ خیر نشته، نو د دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي we will be trouble او د we will be trouble مطلب دا دی چې زموږ خیر نشته. خو که چېرته زه وایم چې زما خیر نشته یعنی که زه فیل شم نو زما خیر نشته، نو بیا د دې لپاره استعمالیږي I will be trouble او د I will be trouble مطلب دا دی چې زما خیر نشته. خو اوس دا قسم له جملې به موږ وایو څنګه، لا به یې لیکو څنګه. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی او سنټنس داسې دی که ستا پلار خبر شو نو ستا خیر نشته، یا که ستا پلار ته پته ولګېده نو ستا خیر نشته. نو کله چې دا جمله موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو نو ټول ناول به زه ولګوم که ستا پلار خبر شو او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي if
your father comes to know. او د if your father comes to know مطلب دا دی که ستا پلار خبر شو. if کچرتا your father ستا پلار comes to know خبر شو او په دویم نمبر به ولګو so you will be trouble. او د you will be trouble مطلب دا دی چې ستا خیر نشته. so ویل کېږي s o so او مطلب دا دی څنګه چې پښتو کې موږ وایو no. so no you will be trouble نو ستا خیر نشته. او سنټنس دا شو if your father comes to know so you will be trouble او مطلب دا دی که ستا پلار ته پته ولګېده نو ستا خیر نشته. بل اگزامپل که هغه فعل شوه نو د هغې خیر نشته. نو کله چې دا جمله مونږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو که هغه فعل شوه نو د هغې خیر نشته. نو ټول ناول به ولګو که هغه فعل شوه او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي if she fails. او د if she fails مطلب دا دی که هغه فعل شوه او په دویم نمبر به ولګو so she will be trouble نو د هغې خیر نشته. او سنټنس داسې شو if she fails so she will be trouble او مطلب دا شو که هغه فعل شوه نو د هغې خیر نشته. او اخیری اگزامپل که دا میچ مونږ وبیله نو زمونږ خیر نشته. یعنی میچ ګټل پکار دی که میچ هم وبیله نو زمونږ خیر نشته. نو کله چې دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم که میچ مونږ وبیله نو زمونږ خیر نشته. ټول ناول به ولګوم که میچ مونږ وبیله او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي if we lose the match مطلب دا شو که موږ میچ وبیله او په دویم نمبر به ولګو so we will be trouble او د we will be trouble مطلب دا دی چې زمونږ خیر نشته. او سنټنس دا شو if we lose the match so we will be trouble او مطلب دا شو که موږ میچ وبیله نو زمونږ خیر نشته. خو په یاد ساتئ دا هم د یو درې خبرو لپاره نه دی که میچ هم وبیله زمونږ خیر نشته که پلار دې خبر شو ستا خیر نشته که هغه فعل شو د هغې خیر نشته. دا د یو دوه درې خبرو لپاره نه دی. کله چې هم تاسو په یو سنټنس کې دا ویل غواړئ چې ستا خیر نشته یعنی که سکول ته لاړې خیر دې نشته که مدرسې ته لاړې خیر دې نشته که بازار ته لاړې خیر دې نشته. نو کله چې هم تاسو په یو سنټنس کې دا ویل غواړئ چې ستا خیر نشته یا د هغه خیر نشته نو بیا تاسو بالکل د دې لپاره دا استعمالولی شئ you will be trouble he will be trouble we will be trouble she will be trouble. د ټول ناول باغه سنټنس وایي کوم چې تاسو ویل غواړئ او په دویم نمبر به پکې دا استعمالوئ you will be trouble she will be trouble I will be trouble او تاسو سنټنس به بالکل ټیک راځي. د ټول نه اول words there او د words there مطلب دا دی څه خبره ده لکه په دې کې د خندا څه خبره ده words there to laugh. او په دویم نمبر you will be trouble یعنی ستا خیر نشته. if your father comes to know so you will be trouble یعنی که ستا پلار خبر شو نو ستا خیر نشته.